الله پاک په قرآن شریف کې د 15مې سپارې په آخر کې او د 14مې سپارې په اول کې یو واقع ذکر کړی دی د مسلمانانو د عبرت لپاره. په قرآن شریف کې الله قصص ذکر کړی دی، وقصص القصص الحق، د پیغمبرانو واقعات یې پکې ذکر کړی دی. دارنګې نور پکې ډېر واقعات دي. دا واقعي چې څومره دا د عبرت لپاره د واقعاتو نه خلک عبرتونه اخلي. نو دې کې یو واقعه ذکر کړې ده د یو عظیم پیغمبر چې حضرت موسی علیه السلام دی، او ورسره یو بل شخصیت دی چې بنا بر قول راجحه هم پیغمبر دی، حضرت خضر علیه السلام. نو دې کې یو څو عبرتونه دي او څه مقاصد دي، نو د هغې بیان به درته وکړم انشاءالله. حضرت موسی علیہ السلام حضور پاک فرمائے بنی اسرائیلو کے تقریر کا وعظے کا نو دا سے بلیغ و فصیح وعظے کا ظرفت بنها العیون ووجلت بنها القلوب چپاغ نصیحت او وعظ د خلق نسترګ نبوخ کې وبېده او د خلق زړونه ویریدل. دا حضور پاک فرمائے چې بلیغ او فصیح وعظ وکړه. زموږ بعضې حضرات لیکي وی د موسی علیه السلام خبرې به انخطېدې، سمې خبرې وی نه شوې کولی. وی ځکه چې کله الله پیغمبري ورکړه نو هغې کې دا موسی علیه السلام ووی چې زما ورور هارون ما سره ملګری که هو افصح مني لسانا، زمانه په ژبه کې فصاحت زیات لري. او بل ځای کې چې د الله نه دعا کوي نو الله نه دا سوال کوي چې الله زما د ژبې هغه انخطېدل دا ته تعبیر کوي هغه درست کا. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني، چې کومه غوټه ده زما په ژبه کې انخطېدل دي دا راله سم کا. لیکن دا خبره شته د موږ بعضې مفسرینو لیکلې ده، خو دا ډېر مرجوح قول دی او دا د هغه ځای نه راخلي. وی دې ماشومو او د فرعون کره لوېده بیبي آسیه خدمت کوه. نو یو ځل یې فرعون ته لاس ور واچو د دې ګیرې نه ونیو یو څپېړی ته یې وسته. نو فرعون وی دا ډوړه ماشوم دی، دا دې ګوره ما ته په سپک نظر وکتل او ما ګیرې ونیو زما د مخ څپېړه وسته. د بیبي آسیې خو الله محبت پیدا کړی د فرعون د ښځې د موسی علیه السلام سره. هغه وی ته بېوقوف سړی، دا ماشوم دی، ماشوم په دې څیزونو پوهېږي. نو فرعون ورته بیا په د اور سکروټ کې راوړي، یو طرف ته په یو لوښي کې او بل طرف ته یې ورته لالونه سره سیدونه راوړل. وی ګورو که دا ماشوم پوهېږي نو دې به دې لالونو له ګوتې یوسي او د سکروټکو نه به ګوتې یونسي، او که دې ناپوهه نو دې به د سکروټکو نه بیا ګوتې وړي. نو پته به ولګي چې پوه دی که ناپوهه دی. که پوه و او دوی د لالونو له ګوتې یوړې نو د قصدن زوال د اوسنۍ خوړه کې ما سره بغض او دشمني پرته ده. نو بعضې مفسرینو لیکلي وی لاس یې هغه لالونو له وړه نو جبریل علیه السلام والا لاس هغه سکروټ کوله یوړه او هغه یې اوچته کړه، ژبې له یې یوړه نو ژبه کې لکنت پیدا شو. دا ډېره بېکار خبره ده، ډېره بېکاره خبره، کمزورې خبره. څنګه سکروټ که چې ماشوم په لاس رالي نو ماشوم لاس نه سوځي او بیا ژبې نه څنګه وړي چې ژبه ونه سوځي. ماشوم خو چې سکروټ کې له ګوتې یوسي نو هغه تړتکې وایي چې هغه سکروټ که په لاس کې راوچتولی شي. دا سکروټ که چې ته زما په خیال غونځاخي اوسه چې راوچته یې که او ژبې له یې یوړه، او که دا خوب مټۍ و چې ژبې له یې یوړه او ژبه یې پرې وسوځېد او شونډې پرې وسوځېدې او ژبه کې لکنت پیدا شو. دا ډېره کمزورې خبره. اصل دا دی چې پیغمبر یو پیغمبر کې خدای عیب نه دی پیدا کړی.
په پیغمبرانو کې یو پیغمبر داسې نشته چې هغه کې عیب وي عیب، او بیا د ژبې عیب د پیغمبر کار خو د ژبې د ذریعې دی، هغه په دې ژبه خلک خدای ته بلي، هغه په دې زبان او په دې ژبه خلکو ته نصیحت کوي. د پیغمبر خو چې زیات استعمالېږي ژبه استعمالېږي، نو داسې انسان چې د هغه ژبه کې انخښېدل وي، ژبې خبرې نشي کولی، تړتړاهټ وي، دا به څنګه خدای پیغمبر کوي؟ داسې نه ده. اصل دا دی چې د بعض انسان فصاحت زیاتي، دا دی ګوره دلته راځي رسول الله مبارک فرمایي فصیح و بلیغ و عازب، چې د خلکو زړونه ویرېدل او د سترګو نه اوښکې وبهېدې، نو فصاحت او خشته ښکلې خبرې به یې کولې، صفا خبرې کولې، نه ژبه یې نښتېدله او نه په ژبه کې صحیح. او که دا وایي چې خدای رب اشرح لي صدري، دا زه وایم او ته وایم، د قرآن الفاظ عام وي، الله زما سینه کولاو کې د خور سړی واحلل عقدة من لساني. الله بعضې وخت یو سړی خبرې کوي، خبره په زړه کې وي خو کولی نشي. صفا فصیح انساني، بلیغ انساني، لیکن په دې خپله ژبه زموږ طالبان وي اظهار د ما فی الضمیر نشي کولی. دقې ته عقده وایي چې خدای زما د ژبې غوټه چې کله زه د زړه خبره راوباسم او ژبه پرې غوټه شي او نشي بیانولی، الله دا رانه لږ کړه چې زړه له مې څه راځي چې امت ته همغه صفا طریقې سره وایي. او فصاحت یې و افصح، زما رور هارون زما نه په ژبه کې زیات فصاحت لري، نو دا خو یې پیغمبر دی. نو حضرت موسی علیه السلام خشته تقریر وکړو، ښکلي مزیدار، د خلکو زړونه ویرېدل او سترګې وبهېدې. نو یو سړی پاسېد او هغه موسی علیه السلام نه تپوس وکړو ستا نه زیات کوئی بل څوک شته؟ مطلب دا چې دا تا نن کوم تقریر وکړه دا خو تا موږ ته ډېر ښکلی بیان وکړو، تا له خو خدای ډېر لوی علم درکړی دی، تا له خو الله ډېر لوی علم او دا موږ ته دې نن څه وویل او چې دا د انسان زړه ویرېږي او سترګې وبهېږي، نو دا هله بهېږي چې د قیامت او د دوزخ او داسې سختو حالات ورته بیان، یا د الله د قدرتونو بیان ورته وکړي. ستا نه زیات پوه شته، تا له خو خدای ډېره پوهه درکړې ده. نو موسی علیه السلام ویل لا انا اعلم، زما نه زیات پوه څوک نشته. اوس خبره درسته او بالکل، ځکه پیغمبر د امت نه پوه وي، پیغمبر د ټول امت استاد او استاد شاګردانو نه زیات علم لري. پیغمبر امت د تعلیم ورکوي، معلم د امتي، مبلغ د امتي، داعي د امت لپاره. نو چې انسان معلم دی او انسان داعي دی، نو دې د ټولو نه زیات پوه دی. الله تورات ورکړو، الله ولا سره خبرې کړې دي. نو چې څوک د الله بې ذات شاګرد دی، وکلم الله موسی تکلیما، ځان له مخامخ داسې خبرې کړې دي چې د نورو پیغمبرانو سره په دغه کیفیت نه دي کړي. نو پیغمبر هغه په خبره ظاهري ټیک وه بلکل، خو دا انا چې دا پښتو کې مونږ وایو زه په دې الله خفه کېږي، خبره د ګناه نه زه زیات پوهېږم، داسې نه وه پکار. رسول الله مبارک فرمایي وی الله ته علم ونسپاره، داسې پکار وه د ادب او د احترام الفاظ داسې پکار چې الله اعلم، الله ته پته، الله ته پته. په دا به نه وي چې زه زیات پوهېږم، په دې الله ډېر خفه کېږي چې دا یو انسان وي زه پوهېږم، دا زیات الله پرې خفه کېږي. د حضور پاک له خدای څونه علم ورکړی، علم الاولین والآخرین، زموږ علماو هر قسم علم ولا خدای پاک ورکړو، لیکن د حضور پاک نه تپوس کېږي. یهودیانو ته تپوس وکړه یسألونک عن الروح، وی روح څه شی دی؟ د حضور پاک نه تپوس وکړه. نو صحابي وي پیغمبر مبارک فوراً کېناسته او وحي ته انتظار کوو چې دلته له څه جواب ورکړي، خپل جواب ورنکړه، انتظار وکړه. نو الله آیات نازل کړه قل الروح من امر ربي، دې ته وایه چې روح هغه شی دی چې تاسو هغه پېژندل د هغې نه شئ کولی، ستاسو هغه طاقت نشته چې زه درته د روح
پویا په روح هم پوی کړم بس دا د عالم امر سره تعلق لري د الله د بر عالم سره او تاسو عالم خلق باندې پویږئ چې په دې حواسو په سترګو څه وینئ روح په سترګو نشئ دی وردا د پیغمبر مبارک د وحی انتظار کوي داسې ډېرو ځایونو کې د حضور پاک نه تپوسونه شوي دي او رسول الله مبارک د وحی انتظار کوي دی نه دي ویلي چې زه ښه پوهېږم دغه رنګې زموږ اکابر چې کوم لوی خلق تېر شوي دي امامان تېر شوي دي د هغې نه د مسلو تپوس شوی دی ویل لا ادري نه پوهېږم آداب دي ان من العلم لما لا تعلم لا اعلم دا علم آداب من العلم اي من آداب العلم دا علم ادب دا دی چې په یو شي نه پوهېږې نو څه به وایې نه پوهېږم دا نه پوهېږم څه ګناه خو نه ده او موسی علیه السلام ته پته وه خبره ټیک وه هغه ظاهر خدا انا لفظ چې زه لفظ په دې الله خفه کېږي چې زما نه زیات پوه څوک نشته او زه پوهېږم وفوق كل ذي علم عليم د هر پوه د پاسه بل پوه شته رسول الله صلی الله علیه وسلم الله نه سوال کوي رب زدني علما الله چې مال دې کوم علم را کړی دی پروردګار نور هم را راکړه دا الله نه زیات علم زمارو د بل چا نشته نو دا ټکې د الله وخت اوس هم موږ د طالبانو ته وایو چې څوک دنه تپوس وکړي چې یاره ستا نه دلته بل لوی ملا شته هسې نه ده ونه وایي چې نه زما نه لوی ملا بل نشته دا نسبت په ځان ته نه کې وایي یاره دا خو الله ته پته لګي زه خو دومره لوی ملا نه یم زه خو راکوټې غوندې ملا او خلک راته ملا وایي زه خو یو طالب جان یم نو چې دا عجزي دې وکړه نو الله به دله په علم کې برکت پیدا کړي کبر به بالکل په علم کې نه کړي دا مون طالبانو ته وایو خپلو شاګردانو ته وایو چې مولا به متکبر نه جوړېږي دا د موسی علیه السلام کبر نه دی کړی هغه خبره بالکل ټیک کړې ده خو دا لفظ چې زه زیات پوه یم په دې الله خفه شو فورا یې ورته وحی راولېږله وایي بلا ولې نه ستا نه یو پوه سړی شته ستا نه پوه شته داسې یو علم هغه سره دی چې هغه تا سره نشته دی بس موږ په اخو پیغمبرو فورا یې په کې خواهش پیدا شو چې داسې علم چې ما سره نشته او هغه سره شته خو د ده نه دا علم زده کول پکار دقه عالم شي که نه د هغه له به دا څوک پکاري رسول الله صلی الله علیه وسلم هم فرمایي وایي د عالم صفت څه دی د عالم صفت دا دی چې دی به په علم ستړي کېږي نه علم به حاصلی تر دې پورې چې دی جنت ته ورسېږي د دې علم په برکت دی مړ شي او د علم په برکت وله خدای جنت ورکړي خو دی به علم پسې لګي او طلب به پې علم به حاصل دغه باباجي شهزاده مولوي صاحب الله دې مغفرت نصیب کړي تر اخره پورې کتاب کړ تر اخره پورې اخر کې پروفیسر سم ډاکټر بن کړو مونږ هم به طالبان واپس کول مونږ بیمار دي مړی خوب بنو درس یې نشو کولی لیکن تاسو یقین وکړئ چې اخره پورې به هغه لګیو او کتاب به یې کته نیوې به یې په لاس کې نه شو نو مونږ ولې یو میز جوړ کړی اوس هم هغه میز مونږ ښکاره پروت دی نو په هغه میز د پاسه به ورته کتاب پروت و قرآنچري پروت و نو په لاس به یې پاڼه او یقین په خدای پوه شوم د هغه د لاس کتابونه مونږ سره پراته دي چې هغه پې په ځای په ځای په دې غاړو باندې لیکل کړي مولا به د علم نه نه مړېږي افغاني صاحب د خدای پاک وبخښي باباجي ما ته وایي تپوس دی د افغاني صاحب تپوس ته ځو د هغې نه څو ورځې پس وفات شو ما وایي ښه چې مونږ به لاړو د باباجي به یې زمونږ ډېر قدر کړ حالانکې غټ غټ علما به د کراچۍ او د لاهور د یو ځای بل ځای راتلل اخره کې ملاقات بند کړ اوس لوی علما ملاقات بند افغاني صاحب له خدای یو علم ورکړ یو شعر ورکړ خو چې مونږ ورغلو نو لارې راته وکړه یقین وکړئ زه ورپسې رانه مخکې بیمار دی غریب ډاکټر پې ملاقات بند کړی دی د هغې نه څو ورځې پس د دې دنیا نه لاړ سفر یې وکړ وفات شو لیکن هغه وخت کې په یو کټ کې پروت و متکه ورته پرته وه او ما وشمېرل مخامخ په میز ما وشمېرل ومې شمېرل 12 کتابونه ورته خواره پرته او قلم او کاغذ ورسره لیکلی کول
عبدالحق صاحب رحمت الله علیه ما بولم چاپی کوله ما زیګر به مو سره ناسته کوله دا مې بل ورځ د هغوی خاندان ته مولانا نورالحق صاحب ته دا خبره کوله ما ته وی اوسګارې ما زیګر ما خامېجي ولې وی دلته یو پروګرام دی بیان دی هغې ما سره ملګری شي مې ښه دی ورته انتظار کوم د کور نه راووت کتاب ورسره په لاس کې ما ته وی بچي دا د ما کتابونه سمې ښه کتاب مې ونه هغه مخکې کېناسته ممتاز خان نوم خدای پاک دې وبخښي هغه ګاډي چلوي او زه شاته کېناستم او چې څنګه ګاډی روان شو ما ته وی بچي د ما کتاب راکړه کتاب مې ورکړه حالانکې نظر یې کمزور و چشمې به یې چول کتاب یې ځان ته رانږدې کړو لګیا دی خپله مطالعه کوي کتاب کوي چې هغه ځای ته ورسېدو په ګاډي کې کتاب کتل څونه ګران دی چې هغه ځای ته ورسېدو باندې بچي د ما دا کتاب واله کتاب مې واغېسته کوز شو تقریر یې وکړ تقریر نه پس چې ګاډي ته راوخت وي د ما کتاب را کتاب مې ورکړه ناوخته هغه ورته لایټو لګاو بره په موټر کې لګیا دی هغه کتاب یې کته چې کور ته راورسېدو وي د ما دا کتاب واله پتلو کې کتاب وګوره پراتلو کې کتاب وګوره د عالم کار دقه دی او کتاب ما وکت فیض الباری و د انورشاه کشمیری رحمت الله علیه د بخاري حاشیه زه اوس هم طالبانو مولایانو ته یم چې د علم نه ستړی کېږي ما دا مو وایي چې بس زه عقل کل شم او د ما نه لوی ملا بل نشته علم حاصل کې د کتاب نه زده کې د علماو نه زده کې دا د ګوره د موسی علیه السلام په زړه کې فوراً جذبه پیدا شوه رب کیف څنګه سره ملاقات وکړو الله ورته فرمایل ځان سره یو کب والا رویت کړی کب په تیلی کې واچوه او چې کم ځای د نه کب روک شو دې به هم دقل دی کب یې رویت کړی راواغېست او په یو تیلی کې شاپر کې او زمانه کې چې تیلی وه هغې کې واچول او ځان سره یو شاګرد ملګری کړ علما وایي د شاګرد نوم یې و یوشع ابن نون دی ځان سره واخېسته روان شو یو ځای ته ورسېدل مجمع البحرین ورته وایي دوه دریابونه یو ځای شوي دي په هغه ځای کې اوس دې دوه دریابونو کې ډېر لوی اختلاف دی چې دا کوم دوه دریابونه دي خو بعضې علما وایي چې دا نهر اردن دی یو ځای کې د اردن نهر دی او دقه ځای کې یو بل نهر دی سره د مصر نه تللی دی هغه ورسره یو ځای شوي دي دوه دریابونه یو ځای دي هر څوک څه چې دي خو دوه دریابونه یو ځای دي دا زمونږ په دې بحرین کې بحرین ورته وایي ها هلته کې که ستاسو خیال یو دریاب د یو طرف نه راغلی بل د بل نه په یو ځای کې یو ځای شوي یا زمونږ په دې ټک کې که ستاسو خیال نو دریا سند هم راغلی دی او زمونږ دا دریاب هم ورغلی دی او دا ټک دی پول سره دواړه یو ځای شوي خو خیر دا خو دوه غټ دریابونه دی هغه دومره غټ نو هغه دریابونو خواله لاړ موسی علیه السلام نو هلته دې اوده شو یو تیږه باندې سر کېښود او دله خوب ورغلی دی اوده شو شاګرد یې تیلی کولاو کړه هغه تیلی کې بس خوراک ګوري څه به خوري هغه ویښ دی موسی علیه السلام اوده دی ناګانه د هغه تیلی نه کب ټوپ کړی هغه رویت کړی کب یې کې ځان سره وړو چې الله ورته وایي حیث ما فقدت الحوت فهو سمه چې کوم ځای نه کب روک شو دا سړی به ومل دی چې کب سیم ټوپ کړی په دریاب کې فاتخذ فی البحر سربا نو دې کب په دریاب کې یو سورنګ جوړ کړ بالکل علماء او سعید ابن جبیر چې شاګردانو ته وایي نو دقسې دا ګوتې یو ځای کړې خو دا خو راګوټې سورنګ دی نه غټ یو سورنګ دی جوړ شو هغه اوبه حالانکې اوبو کې چې کب نه نو دې اوبو کې سورنګ نه جوړېږي لیکن دا یو سورنګ دی جوړ شو ښکلی غټ مزېدار سورنګ جوړ شو او یوشع ابن نون وایي چې دا حیران شو دا هم د موسی علیه السلام معجزه ده الله ورته وایي حیث ما خود ځان سره یو زامبل کې یو کب والا چې کوم ځای ټوپ کې ادې به هلته بس د وی چې موسی علیه السلام راویښ شي نو دا ناشنا قصه به ورته کوم یو دا چې رویتې کړی کب جم دی دویم دا چې دریاب ته ټوپ و بل پرې ټوپ نه و او دریم دا چې په دریاب کې سورنګ خو نه جوړېږي اوبه خو بیا یو ځای کېږي او په دریاب کې سورنګ جوړ کړه لیکن چې موسی علیه السلام راویښ شو د شاګرد نه خدای خبره یې راکړه ولې دا لفظ یې ویلی چې زه پوهېږم انا اعلم زه پوهېږم زما نه زیات پوه نشته نو الله یې لږ کړوي کې داسې دی ولې ویلی چې پاڅېدل لاړل
باقي ورځ او شپه سفر یې وکړ چې یو ځای ته ورسېده شاګرد ته وایي لقد آتینا غداءنا څنګه دی آتینا غداءنا لقد لقینا من سفرنا هذا نصبا وی هغه ناشته چې ځان سره غشتې وه هغه راکړه که نه ستړي شو خو چې دا ټکې ووی او شاګرد ته ناشته یاده شوه چې خو ما تیلی کې وي نو فورا ورته وایي اوهو حضرت ما نه خو هېر شوی و چې کوم ځای تا ډډه لګولې وه نو د هغې نه خو کپ ټوکړې په دریاب کې او فتخذ سبیله فی البحر سربا سورت ته جوړ شوی بس موسی علیہ السلام پوه شو حالانکه ډېر پوره غوسه ناک و موسی علیہ السلام په پیغمبرانو کې جذباتي انسان و خو دلته شاګرد ته غوسه نه شو چې تا نه ولې یېره اوس هم خلک وایي که نه لکه دا خبره دې ولې یېره شوه ګوته به دې تړلې وه تار به دې ګوتې پورې تړلې و بیا به دې نه یېرېده دا خلک اوس هم وایي لیکن هغه ته پته ده چې دا د الله کار دی ما دا لفظ ویلی دی چې زه زیات پوه یم زما نه زیات پوه نشته دی الله مو اوس ګړوي دا دې ولې ویلي نو هغه ځای نه واپس راغی څنګه چې په کومه تلې و په هغې واپس راغی چې واپس څنګه راغی نو بعضې علمو لیکلي دي امام بخاري او ترجمة الباب دی د هغې ترجمة الباب د تشریح په باب کې حافظ ابن حجر علامه عیني ټولو لیکلي دي چې هغه صورت کې دوی ورننوتل او لاړ یو جزیرې ته ورسېدل چې جزیرې ته ورسېدل هلته یو سړی دی او په هغه جزیره کې ملاس دی او څادر یې په ځان داسې اچولی دی چې څه د خپو نه را لاندې کړی دی او څه د سر نه را لاندې کړی دی موسی علیہ السلام ته سلام واچو السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته ولې اوس هم دا قانون دی ښه حضور پاک فرمایي یو ځای ته چې ورسېږي نو سلام واچي السلام علیکم دا قانون او که یو سړی اودي او ستا شکي چې دا سړی اوده دی که ویښ دی نو د خپې نه یې مه نیسه چې ته یې راکړه څادر ته مه راکاږه چې څادر ته وغورځئ نه داسې غلې غوندې سلام واچوه السلام علیکم غلې غوندې نو که دی اودو نو دی به پوه شي نو دی به سر ښکاره کړي درته او که دی ویښو نو دی به سر ښکاره کړي جواب به درکړي او که اودي نو ستا سلام به واونري نو خوب کې به خلل پیدا نه شي حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمائی کوئی چې حضور پاک به کله د شپې زما کوټې ته راغی او زه به اوده ومه نو نرۍ سلام به یې واچو ډېر غټ نه ډېر مضبوط سلام به دا چې یو سړي ودرې ورته راننه ورته وایي السلام علیکم او د پښو به یې راپاڅی د دې سلام مقصد نه چې د خوب به پاتې نو مسلمان له ضرر مه ورکوه نو که د مانځه وخت دی نو بیا ټیک ده په زوره ووایه چې مانځه له راپاسي خو که وخت د مانځه ني نو داسې مضبوط چغه مه وباسه چې د هغه خوب ته خلل ورسې او داسې ړقویم ما چې داسې ویې ړقې بعضې وخت کې په خوب کې چاله د لاس یې وړه په هغه باندې کور یره راځي او هیبت راځي ته به یې د ګوتې نه ونیسې هغه به یېرېدلي دا بوتال به یې دله په خپه وایي لته به یې دله درکړي بیا به ورسره څه نو رو سلام واچې دا آداب زده کې نو موسی علیه السلام پرې رو غوندې سلام واچو هغه ویښو خو ځان نه یې څادر ښکته پورته ته وکړ هغه مخ ښکاره کړه وی انا بارضک السلام دلته سلام کوم دی ځای کې خو څوک سلام نه پېژني په دې علاقه کې هغه دغه علاقه کې پاتې کېده وی دلته خو څوک سلام نه پېژني حضرت موسی علیه السلام ورته وی انا موسی وی زه موسی یم پیغمبر موسی یم نو ما ځکه سلام واچو نو او ورته وی موسی بني اسرائیل وی د بني اسرائیلو موسی چې کوم په بني اسرائیلو کې الله پیدا کړی او لومبې دعوت یې هغوی ته دی وی او موسی د بني اسرائیل وی ګوره دې نه دا معلومه شو خلک وی حضرت خضر سره د غیب علم او موسی علیه السلام سره د غیب علم نو هغې له یې ورولېږه دا غلطه خبره ده د غیب علم رب العالمین سره دی بل هېڅ چا سره نشته د بعضې غیبو په حالاتو الله پیغمبران خبروي بعضې د غیبو څیزونه ورته ښیي بعضې داسې څیزونه چې په دې سترګو نه ښکاري پیغمبر ته خدای وښیي بعضې داسې څیزونه چې په دې غوږونو هم نه اورېدلې کېږي پیغمبر ته الله پاک وښیي خو اصل علم د غیبو رب العالمین سره دی که ده سره د غیبو علم وي نو بیا دا ولې تپوس کوو چې ته د بني اسرائیلو موسی او بیا خو به ورته پته وه چې دا موسی دی پیغمبر دی راغلی دی او سلام یې واچو بیا خو به یې پېژندلی
څنګه راغلی؟ وی زه دې له راغلی ما چې تا له الله کوم علم را درکړی دی ما له د هغې نه څه حصه راکړي. حضرت خضر ورته وایي چې ته په هغې کې صبرېدی نه شي، زما علم ته نه شي زده کولی. ولې؟ ځکه هغه له چې الله کوم علم ورکړی هغه د علم د امور تکوینیو نه، دغه علم د امور تشریعیو سره تعلق نه لري. هغه د امور تکوینیو څه تاسو پې نه پوهېږئ. موږ طالبانو ته پوره تشریح کوو. یو شی چې به په زمانه کې لري څو ورځې پس څو کاله پس په یو شی کېده، هغه له خدای داسې علم ورکړو چې هغه ته به د مخکې نه الله ښه. یو شی به په مکان کې لري لکه پېښور کې به الله به پې دله علم ورکاو چې دا شی داسې دی. دا بعضې څیزونه رب العالمین هغه ته ښودلي. نو اوس د دې دا څیزونه خو د الله د طرف نه زړه ته القا کېږي. دا یو معجزه د پیغمبر. او حضرت خضر کې خو اختلاف شته. بعضې علما وایي د خدای ولیو، خو راجح قول دا دی چې دی د خدای پیغمبر و. د دې صورت کې یو څو داسې الفاظ دي. یو لفظ پکې دا دی چې دا چې الله مالا څنګه دی لکه من لدنا علما، د خپل طرف نه دا پوهه راکړې ده. بل براشي پکې بعضې کارونه داسې کړي دي چې هغه په الهام ته نه شي کولی. که دی ولي نو بیا خو د ده دا ټول شی الهام شو، په معجزه کولی شي. او معجزه د عام انسان نه ده، یو نیک انسان. عام انسان نه چې یو خارق للعادت ورته دا خلک وایي د عقل خلاف کار صادر شي هغې ته کرامت وایي، او د پیغمبر نه چې صادر شي هغې ته معجزه وایي. نو راجح قول دا دی چې دا حضرت خضر دا پیغمبر وعلمناه من لدنا علما بل ذلك مما علمني ربي. دا ټول خبرې مو یو ځای کو نو د هغې نه معلومېږي. او دا یو خبر به درته وکړم چې دا حضرت خضر جمدی دی او که دی وفات شوی. نو صوفیه حضرات وایي دی جمدی دی، او محدثین حضرات وایي چې نه دغه زمانه پورې و او باقي دی اوس نشته، دی وفات شوی. خیر هغې کې زموږ څه غرض نشته. نو ته ماله چې الله کوم علم را کړی دی نو ته په هغې څه ټینګېدی نه شې، هلته نه شې زده کولی. نو حضرت موسی علیه السلام ورته وایي نه ما ځان سره بوځه. وایي ښه یو خبره درته کوم. وایي که چېرته داسې یو کار د زما نه ولیدل چې هغې کې ته نه شوې صبرېدی نو صبر به کې ناشنا کار دی ولید، زه به خپله درته وایم چې دا مې ولې داسې وکړ. زموږ علما دا معلوموي چې لوی سړی په دې ګوره د ټولو علماو اتفاق دی چې د موسی علیه السلام مرتبه د حضرت خضر نه اوچته. ځکه موسی علیه السلام جلیل القدر پیغمبر دی، او حضرت خضر خو په پیغمبرو په ولایت کې اختلاف دی. راجح قول دا چې دی د خدای ولی دی او پیغمبر د ولی نه اوچت دی. لیکن بیا هم دا دې د حضرت خضر نه علم زده کوي. علما وایي د دې نه دا معلومېږي که یو سړی لوی سړی دی او هغه سره یو علم نشته او د هغه نه کمزوري سړي سره شته، نو دې د هغه نه زده کړه کولی شي. بل په علم کې سفر هم ثابت شو. دا د موسی علیه السلام ځان څخه سفر د علم په طلب کې لا. بل ځان سره ملګري بوتلل هم ثابت شو. ځان سره ملګري هم بوتل، ځان سره توخه وړل په سفر کې هغه هم معلومه شوه. ځان سره ناشته وړې وه په تیلی کې، دا معلومه شوه که استاد په شاګرد شرط لګوي نو لګولی شي پې. دواړه روان شو. چې روان شي یو کشتی راله په دریاب کې تلل. هغې حضرت خضر وپېژند، دوی ورته اشاره وکړه کشتی د دریاب غاړې له راغله وچېله. دا دواړه وروختل. چې وروختل اوس دلته یوشع علیه السلام قرآن نه دی ذکر کړی. نو څوک وایي هغه تابع ورسره تللی دی خو ذکر نه دی شوی، او څوک وایي دی واپس کړی چې ته ځه. چې کشتی ته وختل نو هغې حضرت خضر وپېژند چې دا خو د یو نیک انسان دی او بعضې ناشنا کارونه هم کوي. نو پیسې یې ترې وانغېښتې، کرۍ یې ترې وانغېښته. اوس دواړه په کشتی کې روان دي. دې کې یو ترخز یا تبر یې راواغېښته او اوچت یې کړو، ډکه یې ورکړه او د کشتی د ویښ نه یو تخته وویسته. بل چې غږ نه کوه، هغې ته پته وه چې دې دا ناشنا کارونه کوي. هغې کې خیر هغې خلکو پېژنده، خو چې تخته یې وویسته نو موسی علیه السلام زر څادر راواغېښته او هغې کې منډي او ده ته وایي حضرت خضر ته چې دا دې څه وکړل؟ اخرقتها لتغرق اهلها. دا خلک غرق کې
اوس به اوبه رادن نشي او دا خلک به ټول غرق شي او تباه به شي دا د څه چلو هغه څادر حضرت خضر اونیسته وایسته او اخ به یې ویشته وایي ما تا ته نه وي چې زه کوم کار کوم په ما به اعتراض نه کړې بس موسی علیه السلام پوه شو هغه وی بس مانا هیر شوي دي او بیا به داسې نه کوم هیر شوي دي اوس موسی علیه السلام ولې د شرط خلاف ورزي وکړه هغه پیغمبر دی او زمون قانون دا دی چې پیغمبر په مخ کې یو مسلمان یو کار وکړي او دې پې چپ پاتې شي نو دا د شریعت حکم بیا خو دا د شریعت په حکم و چې پردی کښتۍ ماته وه ولې د پیغمبر مخکې ماته شو او دې پې چپ پاتې شو نو دا د شریعت حکم شو نو ځکه هغه اعتراض وکړه یا پوه شو چې وایي د خدا الله دله رالیږلې په دې کې څه چل شته بیا یو مارغه راغی د کښتۍ په غاړه کېناسته او مخوکې یې ورښکته کړه په اوبو کې او یو څاڅکې اوبې واغېښتې یا دوه ستونګې ووالې حضرت خضر موسی علیه السلام ته څه وایي هغه خپله خبره کې یو بوټې ملامتیا ورکوي وایي ای موسی وایي زما علم او ستا علم چې یو ځای کړي زما علم او ستا علم چې یو ځای شي او د دې ټول مخلوق علم یو ځای شي نو د الله علم ته دومره نه رسېږي لکه دا یو څاڅکی چې دې دریاب ته نسبت وکړي د دې دریاب په مقابله کې څاڅکی څه شی دی هېڅ شی نه دی دقسې زموږ علم ستا او زموږ د ټول مخلوق علم واقعي د الله ډېر لوی علم دی لاړه له کښتۍ نه یو ځای کې کوز شو اوس په لاره ځي یو ماشوم دی یلعبو مع الصبیان ماشومانو سره یې لوبې کولې حضرت خضر ورغی او هغه ماشوم دی په دې سر زور وکړو او داسې زور یې ورکړ چې یو ټق یې تېویسته او سر یې ورله چیپړ کړه ماشوم یې بړ کړ حضرت موسی علیه السلام فوراً په اعتراض وکړ وایي دا دې څو کړه قتلت نفسا زکیة بغیر نفس دا خو ډېر خطرناک کار وکړ یو ماشوم دې بر ناحقه مړ کړ اوس دلته بیا موسی علیه السلام سوال کوي ولې هغه پیغمبر دی د هغه په علم کې دا کار د ګناه دی زه ورته هغه وایي تا ته ما نه وي چې ما باندې به خبره نه کوې اوهو ما نه خو یې شو خلاف شرع کار ظاهر کې دی نو ما در باندې اعتراض وکړو خو زه صحیح ده لاړل په لاره ځي او قوم نه یې ډوډۍ وغوښته هغې قوم ډوډۍ ورنکړه انطاکیه ښار علما وه ډوډۍ ورنکړه اوس دوی په لاره ځي یو دیوال دی او هغه یو طرف ته کوږ شوی دی او قریب دی چې پرېوتی وي حضرت خضر لاس اوچت که دیوال نه دیکه یې ورکړه او نیغې موسی علیه السلام ورته وی دا د څه چل وکړه هغې نه مونږ ډوډۍ وغوښته او ډوډۍ را نه کړه او ته ولې دیوالونه جوړې نو د خدای بنده چې دا دیوال دې جوړو نو پیسې به دې ترې غوښتې وي نو څه خوراک به هم پرې کړی و که نه حضرت خضر ورته وایي بس زما ستا قصه نه کړي زه به یو کار کوم او ته به ما اعتراض کوې زه به یو کار کوم او ته به په ما اعتراض کوې بس زما ستا قصه نه کېږي شاګرد به د استاد د ځان پوهیږي چې استاد ورته وایي چې دې وخت کې به تپوس نه کوې وروسته به تپوس کوې نو بیا به داسې د استاد تابعداري وکړي اوس هم زموږ طالبان زموږ خو الحمدلله طالبان ډېري نو سبق په میاشت کې هغوی تپوس ته به موږ نه پرېږدو موږ وایو چټ ولیکې تپوس وکړې خو جواب چې سبق خلاص کړي د هغې نه پس به درته بیا جواب درکړو نو که کوم طالب وایي چې نه ماله به دې وخت کې راکړې نو دا غلطي ده نو بس او ته حضرت خضر وایي بس نور زما ستا قصه نه کېږي زه یو کار کوم او ته وایې دا ولې زه یو کار کوم او ته وایې دا ولې تا ته خو ما ویلي چې لږ صبر وکړه زه یې په خپله دې پوهیږم نو بیا ورته حضرت خضر څه وایي ورته ویې ګوره هغه کښتۍ نه چې ما تخته وویسته دا کښتۍ د لسو یتیمانانو او غریبانانو فقیرانو ده او په دې دریاب کې پې ځان له مزدوري کوي او مخکې یو بادشاه دی ظالم هغه اډر کړی دی وایي چې څومره روغې کښتۍ دي دا به حق سرکار ضبط دا ضبط کوي دا ونیسئ نو دا کښتۍ اوس اخوا روانه ده دغې لاره ده په دې لاره ځي نو ما دا عیبجنه کړه چې د هغه بادشاه د ګرفت نه بچ شي او دا یتیمانان او دا مسکینان پې خپله مزدوري ما ځکه عیب پکې پیدا کړه او تخته مې ماته کړه چې هغې ورته وګوري چې دا کښتۍ خو عیبجنه ده او باچا خو اډر کړی دی چې روغه کښتۍ ضبط کړي دا خو روغه نه ده نو دا به ترې ضبط نه کړي نو دوی پې خپل کار چې د بادشاه نه ور وړي ځان له به یې پخپله بیا ټیټ کړي اوبه به نه راخېږي ورته موسی هم پوه شو چې ګوره ده ته الله دا علم ورکړی زما خو دا علم نو بیا چې راغی وي چې کوم ماشوم مې مړ کړ دا مې ولې مړ کړ وایي دا ماشوم د الله په علم کې کافر
دا الله علم کې دا و چې دی کله لویږي دی به کافري او داسې کافر وي چې د مور او پلار د ګمراهۍ ذریعه مور او پلار مسلمانان دي دا برده د محبت او د مینې د وجې کفر اختیاري دا خطرناک نو ما ته الله پاک پړه کې دا واچوله ګوره اوس په کرامت کوي دی ولی او کرامت په کرامت څوک ماشوم نشي وجه په معجزه بیا کولی شي ما ته الله واچوله کې دا ماشوم مړ کړه نو ما هغه ماشوم مړ کړه علما لیکي چې الله پاک څوک دا هغه ماشوم په عوض کې هغې مور او پلار له لور ورکړه لور ګوره دا بعضې وخت یو ماشوم د چا مړ شي که نه او دی ورپسې جاړي او چغې وي خدای ماشوم دې راله مړ کړه په دې حکمت ته نه پوهېږي الله خبر دی ممکن ده چې دا ماشوم لوی شوی وي او دا کافر ممکن و چې دا ماشوم لوی شوی وي او دا مرتد جوړ شوی وي د دې ماشوم نه یو ګمراه جوړ شوی وي دا ماشوم لوفر وي دا قاتل وي ډاکو وي نو مور او پلار به وي چې خدای چې په ماشوموالي کې مړ وي نو څه خبره الله پوهېږي او د دې هلک له خدای د هغې د هلک په دې مور او پلار له خدای یو جینۍ ورکړه اوس به ته بیا وایې چې هلک او جینۍ کې خو ډېر لوی فرق دی هلک خو هغه کار کولی شي جینکۍ نه شي کولی لیکن زموږ علما لیکي چې د هغه جینۍ په نسب کې الله پاک اویا پیغمبران پیدا کړل اوس هغه هلک مور پلار له ښه شو که هغه جینۍ وله ښه شوه ګوره الله دلته خو دا مور پلار لږ دړمن کړل چې زوی ورته واغېسته او هغې مړ که ورته او بیا ولې جینۍ ورکړله کې دړمن کړل لیکن مور پلار له خدای په آخرت کې به څومره مرتبه ورکړي چې د هغې په نسب کې خدای اویا پیغمبران پیدا کړل او یا دیوال چې و نو دا د یتیمانان او پلار یې مړ شوي او پلار یې د دې دیوال په ویښ کې دوی له یو خزانه ښخه کړې ده اوس دا دیوال که پرېوتې وې هغه خزانه به یې تربورانو رایستې وه ځکه دا خو ماشومان دي په ځان به یې تقسیم کړی و ما ته الله پاک په زړه کې دقه واچوله چې شابه دا دیوال نیغ کړه چې دا پرېونځي او خزانه د ماشومانو ماخوذه شي او چې کله دا لوی شي او بالغان شي نو لکه اوس چې زه یې ورله راولېږلم او د خزانې حفاظت یې ورله زما په ذریعه وکړه دقسې به ول الله تعالی دا خزانه راښکاره کړي او دا واړه به د فایده والي او دا ولې وکانه ابوهما صالحا د دې دوو ماشومانو پلار نیک سړی تېر شوی ګوره دې نه څه معلومه شوه چې یو انسان پلار نیکي نیکه بلکې علما لیکي چې په اوومه پیړۍ کې نیکه په اوومه پیړۍ کې نیکه نیک سړی تېر شوی نو ګوره د نیکانو د اولاد الله پاک دومره خیال ساتي چې دا د پلار نیک تېر شوی نو الله دوه پیغمبران ورته راولېږل یو بانۍ ورته جوړه کړه او هغه خزانې ورله محفوظه کړه نو حضرت خضر موسی علیه السلام ته وایي دا هغه شی چې ما ته الله ښودلی دی او ستا د هغې د زده کړې هم صلاحیت نشته چې دا زده کړې نو حضور پاک دلته څه فرمایي یاره وی ولوددت دا تمنا کومه چې موسی علیه السلام لږ چپ پاتې شوی وي نو موږ ته به څه نور هم ډېر څیزونه معلوم شوی وي ګوره د دې سیز ارمان حضور پاک هم غوره کړی دی نبی کریم صلی الله علیه وسلم نو که دا د غیب و علم وي نو بیا خو پیغمبر مبارک یې څنګه ارمان کوي هغې څنګه تمنا کوي بیا خو به حضور پاک سره دې نه زیات څیزونه کوي نو د غیب و علم صرف او صرف الله سره دی قرآن شریف کې رب العالمین فرمایي چې زه بعضې د غیب و څیزونه بعضې خلکو ته ښیمه نو چې پیغمبرانو ته کوم د غیب و بعضې څیزونه نه ډېرې ورته ښودلي دي وښی نو هغې ته مونږه معجزه وایو هغې کې استادي شاګردي نه چلېږي هغه یو د بل نه نشي زده کولی اوس سحر دی نو خو یو د بل نه زده کوي یا د دنیا دا عجیبه څیزونه دي دا موبایل او دا ناشنا څیزونه دي خلک د یو بل نه زده کوي په معجزه کې استادي شاګردي نه چلېږي ولې هغه د الله د طرف نه که الله وغواړي نو الله پاک یې ورته وښیي او چې الله ونه غواړي نو بیا ورته نه ښایي نو د مانو دا د دې واقعاتو نه دا څو خبرې معلومې شوې یو خدا ته معلومه شوه چې لوی سړی د کشر شاګردي کولی شي بل د نیکانو د اولاد الله پاک
دومره په دنیا کې خیال ساتي چې دوه پیغمبران یې راوستل او خزانه پې ولا محفوظه کړله او بعضې وخت یو بچی د چا مړ شي لور مړه شي دوی مړ شي او دې په صدمه کې په دې به نه خفه کېږي دقه دغه ماشوم ته وګورئ که نه ورته یې مړ کړو لیکن الله د هغې په بدل کې څومره بهترین احسان هغې مور او پلار سره جینۍ او د جینۍ په اولاد کې په نسب کې او یا پیغمبران پیدا کېدل دقه مونږ یو تعلیم راکړي د چا زوی مړ شو او دې پې خمجن دی نو دې دې په هغې صبر کوي دې دې همدقه ډله راولي چې وګورئ هغه ماشوم مړ شو هغه خیر نو مور او پلار له ممکن ده چې دا بچی به هم زما دپاره په مستقبل کې خیر نو او الله ښه پوهېږي نو دا واقعا د دې حکمتونو دپاره الله ذکر کړې وه نو ما هم درته ذکر کړه اوس نو اخره کې یو خبره ته کومه چې زمونږ که خیر انشاءالله سبا نه بله ورځ د اتوار په ورځ باندې سبا نه بله ورځ په 19 تاریخ په دارالعلوم نعمانیه عثمانزو کې لکه د مخکې غوندې په انشاءالله دستاربندي وي او د بخاري شریف ختم وي ټولو ته او دعا به کوو انشاءالله د ټولو احادیثو د کتابونو اجماعي دعا به کېږي انشاءالله نو تاسو چې څومره ملګري یې تاسو تم دعوت دی ستاسو ملګرو تم دعوت دی ستاسو دوستانو تم دعوت دی نو ټول ملګري چې څومره یې 9 بجې به په خیري ټول راځئ دارالعلوم نعمانیه عثمانزو ته او په هغې کې به شرکت کوئ که خیر انشاءالله ښه او انشاءالله څه 1400 تقریبا طالب علمان به فارغېږي انشاءالله د احادیثو مبارکو طالبان هم دي پکې او د تخصص طالبان هم پکې دي نو دې 1300 به فارغېږي انشاءالله العزیز نو چې څومره ملګري یې ټول به راځئ هغه حدیثو درس کې به هم شرکت وکړئ الله به اجر درکړي او د هغه مظلومانو او د هغه کمزورو بېکسو طالبانو سره به کښېنئ نو د هغې خوشحالي به هم در باندې زیاته شي او د دغه طالبانو د حدیثو طالبان دي او فاضلان دي هغې دعا قیمتي دعا ده نو هغه دعا کې به شرکت وکړئ انشاءالله انشاءالله الله نه سوال کوو چې خدای به دا دعا د دې طالبانو مو خو کمزور یو خو طالبان مسافر دي ما ته سارم یو طالب وایي سار وایي زه د کور نه راوتی ما د مور او پلار نه اوس ما نه یې دي چې ته یې یاد کړل غالبا 10 کاله یاد کړ وایي 10 کاله وچو چې زه کور ته نه یم تللی سار راغلی ما سره ناست و وایي زه به 10 کاله پس ځم نو د خپل پلار او مور سره به ملاقات کوم علم پسې راوتم علم مې حاصل کړ 10 کاله وشو چې زه نه یم تللی اوس داسې طالب العلم چې هغه 10 کاله یا 8 کاله په سفر کې تیر کړي د الله د دین د زده کړې دپاره او په جوماتونو کې ډوډۍ وخوري او وظیفې وخوري مقصد یې څه دی صرف د الله دین زده کول حدیث زده کول قرآن زده کول د دې بچي دعا به خدای نقل په خدای کې دا به عرش سره ډغر دا به خدای قبلوي نو ستاسو به چې څومره یې که خیر انشاءالله راځئ به او دوی سره به شرکت کوئ ښه او بل دا دی چې دا طالبان دي تاسو په جوماتونو کې وسول مدرسه کې بلنګر باندې ډېر طالبان دي او بعضې په جوماتونو کې دي نو تاسو هم خوش قسمت یې الله به انشاءالله دې اجر درکوي او د هغې برکات به درکوي انشاءالله ښه د وړیګران ملا کاکا وفات شوی دی د سرکي ایاز وفات شوی دی او د سرکي غندلجي صاحب وفات شوی دی دا بازو د مقصود مور وفات شوی دی چارباغ کې فرهاد علي او رشید علي مور وفات شوې ده حافظ بشیر جان چاچي وفات شوې ده د دې بشیر جان ټولو لپاره دعا وکړئ چې الله یې مغفرت نصیب کړي الله یې د آخرت خوشحالۍ نصیب کړي الله ته یې مغفرت نصیب کړي د دوی خو الله ستا مور وفات شوې ده د مور ته به هره جمعه مونږ دلته دعا کوله زه به راته وایي چې زما مور ته دعا وکړئ بیماره ده الله دې ولا د آخرت خوشحالۍ ورکړي الله دې ټولو له دا چې ما نومونه واخیستل د آخرت خوشحالۍ ورکړي د قبر تیارې پرې رڼا کړي وارثانو له صبر ورکړي او د دپاره مور دپاره خصوصي دعا وکړي چې الله وبخي هره جمعه چې به د عبادو نه راځي او ما ته به یې وي چې زما مور ته دعا وکړه نو خدای دې ولا مور د روح د نیکانو بیبیانو سره ملګري کړي الله دې ولا د آخرت خوشحالۍ ورکړي او الله یې دوی له صبر ورکړي او زه خو په خپله نو زه کراچۍ ته تللی وم هلته کې څه بیانونو هغې له خو
دلته په دې دغه سره هم دا یو هغه قاري صاحب پات شوی اسد دې تر هغه ورو خپل ضیاء الدین قاري صاحب خپل وفات شو دا اسد علي دې تر زوی الله دې غم وبخي ولې چې زه پلاړم په ورځ کراچۍ ته زنو ما د سربدې الله دې وبخي او الله دې آخرت خوشاله نصیب کړي الله دې ټول وارثانو له صبر ورکړي زمونږ د قادر خان دې څه پریشانۍ دي الله پریشانۍ ولا په خیر او خوشحالو باندې ودلې کړي دا دیوی محب الله خان د اجمل ملک زوی دي بیمار دې پریشانې کړې دي الله دې ولا روح صحت ورکړي او الله دې ولا شفا ورکړي خدایا څومره مریضان چې دې روح صحتونه ورکړي یا الله چې څومره مریضان دې روح صحتونه ورکړي الله قرضدارانو قرضونه خلاص کړي الله چې کاروبارونو کې چا برکت نشته برکت پکې ولا واچي یا الله چې کوم وړي ټول او بخي او د آخرت خوشاله نصیب کړي وارثانو له صبر ور زموږ د جمعه تبدلري لرزین خلق راځي مانځلا الله په یو قدم مجرون او برکتونه واچي یا الله چې چاته څه پریشانی دي په خوشاله یې بدلې دوه کې زموږ د جلسې ته د لونمانی جلسه زموږ ډېر درنه جلسې غټي په شوق خلق راځي چې له په خیر باندې سر ته ورسي زموږ د طالب علمانو له خدای د علم برکات ورکړي او دا جلسه موږ د خسته درزه لپاره دا کوو ستا درزه لپاره نو خدای پاک دې قبول کړي یا الله زموږ باندې دوستان دي هغه ته سب پریشانې دي پریشانې په خوشالو بدلې او الله دې ټول د خیر او د برکت جوړ ورکړي او د مصیبتونو آفتونو تکلیفونو نه پامن کې وساتي برحمتک یا ارحم